له طالبانو تازه او عجبې غوښتنې. آیا دا خطرناکې غوښتنې به طالبان ومني که نه؟ بلخوا د افغانستان د برېښنا په اړه څه مهم تازه خبر راغلی؟ پر افغانستان برېښنا قطع کیږي که ډیریږي؟ دا ټول په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ناروی وایي طالبانو ته به مشخصې غوښتنې وړاندې کړي او وبه ګوري چې آیا طالبان یې عملي کوي که نه. دا خبره په بهرنیو چارو کې د ناروی د دولت وزیر هینریک ټون د ناروی خبري اژانس NTB ته کړي دي او ویلي دي چې دا د یوې بې پایه پروسې پیل نه دی. نوموړي دا څرګندونې د ناروی د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي او نورو طالب مشرانو سره د خبرو له پیل مخکې وکړي. د ناروی د خبري اژانس د راپور له مخې له طالبانو سره په خبرو کې شامل اروپایي چارواکي له طالبانو غواړي چې په ټوله کې بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي. له دوی څخه دا غوښتنه هم کیږي چې بشري مرستې به مستقیما افغانانو ته رسول کیږي. د ناروی په پلازمینه اصولو کې په دې 3 ورځنۍ غونډه کې نن وروستۍ ورځ وه. د طالبانو پلاوي د لویدیځو هیوادونو استازو او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې د بیلابیلو پړاویو استازو ګډون کړی دی. بلخوا د برېښنا په اړه تازه او مهم خبر دا دی چې د ازبکستان د انرژۍ وزارت وایي چې افغانستان ته له دې هیواده د برېښنا صدور د انرژۍ په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. د انرژۍ وزارت د رسنیو د څانګې مشرې الیمیرا بیک مرادوا تاس خبري اژانس ته وویل چې افغانستان ته د برېښنا صدور پرون سه شنبه وروسته له هغه وځنډېده چې جنریټرونو کار پرېښوده. نوموړي زیاته کړې ده چې ګاونډي افغانستان ته د برېښنا د صادرولو بهیر به د سیستم له فعالولو وروسته بیا پیل شي. پرون د جنوري په 25مه سهار مهال په ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان کې د برېښنا جریان پرې شو او ورسره په کابل کې هم د برېښنا په رسولو کې خنډ راغی. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان څخه کابل ته د برېښنا د وصلېدو خبر ورکړی دی. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون وویل برېښنا شرکت توانېدلی چې هیوادوالو ته د ترکمنستان برق ورسوي. له ملتیا مو ډیره زیاته مننه. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا ویډیو هم لایک کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان. خبر